نشست هماهنگی میان مسئولان محلی ولایت غزنی، خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در مقر مقام این ولایت برگزار شد که در آن بر بهبود روند دسترسی به اطلاعات و همکاری‌های دوجانبه تاکید گردید. در این نشست مقام‌های محلی این ولایت بیان داشتند که زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نسبت به گذشته بهبود یافته و تلاش می شود تا اطلاعات مورد نیاز رسانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار آنان قرار گیرد. والي صاحب په خپلو خبرو کې په اطلاعاتو ته د لاسرسي د خبریالانو د مسؤلیت په اداینه او په ټولو کې د اسلامي نظام د لاسته راوړنو په نشر او تکثیر کې یادونه وکړه او په ټولو کې مهمه دا وه چې د خبریالانو لپاره د ستونزو او مشکلاتو که خدای نخواسته په کومه برخه کې ورسره لاس او ګریوان وي د هغو یادونه وسوه او هغه ستونزې به انشاءالله له اړوندو اداراتو سره شریکې سي. په غزني کې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي اسانه ده که د هر خبریال یا د هرې رسنۍ کومو موادو ته اړتیا سي هغه دوی ته په وخت باندې رسیږي ورسره شریکېږي ځکه الحمدلله دلته هر ریاست یا هر مستقل امریت یا مدیریت د مطبوعاتو ملګری لري چې هغه له هرې رسنۍ سره خپل مواد خپل راپور سره شریکوي. خبرنگاران با استقبال از برگزاری چنین نشست‌ها آن را گامی مثبت در راستای تقویت ارتباط میان رسانه‌ها و حکومت خوانده و تاکید کردند که این گونه نشست‌ها می‌تواند به شفافیت و تسهیل فعالیت‌های رسانه‌ای کمک کند. موضوع حل برق بر رسانه‌های محلی غزنی بود، همچنین موضوع نصب فیلترشن در رسانه‌های محلی غزنی البته در پایه‌هایش بود و همچنین موضوع حق دسترسی به اطلاعات بود که با برگزاری همچو برنامه‌ها حکومت هم مصمم به این است که بتوان موضوع حق دسترسی به اطلاعات به طور کلی حل بکنه. نننۍ غونډه چې د غزني خبریالانو او د مطبوعاتو مسؤلینو له محترم والي صاحب سره درلوده واقعا ګټوره غونډه وه له یو لحاظه چې خبریالانو ځینې ستونزې درلودې له والي صاحب سره نن شریکې سوې موږ د خبریالۍ په ډګر کې چې کومې غوښتنې وې له والي صاحب سره مو مطرح کړې په عموم کې والي صاحب د هغوی د حل ژمنه وکړه. افزایش همکاری میان رسانه‌ها و نهادهای دولتی نقش مهمی در بهبود روند اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات ایفا می‌کند. در سالهای اخیر توجه به این اصل در ولایت غزنی بیشتر شده و نشست‌هایی از این دست می‌تواند زمینه‌ساز روابط کاری بهتر و تقویت شفافیت باشد.